السلام علیکم، زه مثال الله. ملګرو، ما بله ورځ پرون یو ویډیو کړی و چې یاره زه درته د ثناګل هغه ویډیو ښایم. نو بالکل هغه ویډیو به سره نن زه په پروف باندې ښیمه چې د ثناګل کومه لغړه ویډیو راغلې او ثناګل نه دا ویډیو چا لیک کړه او ثناګل نه دغه ویډیو څنګه وشوه. نو ګورئ که نه، په ټیک ټاک باندې ډېرې جینکۍ راشي د مشهورتیا دپاره. هغوی قسم قسم اډرسونه اچوي، هغوی قسم قسم خبرې کوي، مختلفې کنځلې یو بل له کوي. خو هغو چې څه ټایم هغه مشهور شي که نه، او هغو بیا چې دي دغې ګندګۍ ده دغې ټیک ټاک له راوځي او بیا یې څوک نه ګوري، نو هغوی بیا دغه سوچ کوي، کوشش کوي چې یاره مونږ کومه لاره اختیار کړو. نو دا ثناګل چې دا کومه ویډیو لیک شوې ده که نه ملګرو، نو دغه ویډیو به تاسو ته بالکل به د سکرین باندې ښکاري دغه ثناګل په خپله لیک کړې ده. که تاسو وګورئ هغه د یو واشروم کې او هغه یخته وینځي او بالکل هغې ځان ته د موبایل ایښودی دی. که چونکې چا ترې کړی وي د موبایل د ویډیو، نو دا به مختلف وه، خو دوی دا ویډیو ځان نه پخپله کوي. او دغه ویډیو چې ده نو بالکل دې ځان نه پخپله کړی او دې پخپله وایرل کړې ده. ولې چې دا غواړي چې یاره زه مشهوره شم، زما د فیسبوک پیج او یا ټیک ټاک آی ډي یا دغه شانتې د یوټیوب چینل چې دی نو دا ډېر مخکې له لاړ شي او دغه پاکستاني او دغه پښتانه دي زما نوم سرچ کړي. نو تاسو ټولو ته وایم، هغې زنانو ته وایم، هغې خویندو ته وایم چې کومې کورونو کې ناستې دي او هغه دغه خواهش کوي چې یاره زه دې د ټیک ټاک نه د لایو نه پیسې وګټم او زه دې د ټیک ټاک په لایو راشم. نو منت زاري درته کوم چې یاره دا ډېره ښه لار ده. څنګه چې نن دغې سره دغه چل وشو، دغه سبا ستاسو سره هم کیدی شي. نو خپل عزتونه پخپله وساتئ. دغې ورکوټو غوندې ویډیو ده. که ویډیو مو خوښ شوي، په ویډیو کې انفارمیشن یې لایک کوئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.